ته چې هغه ته کافر وایي ما ته هم کافر وایي. نه منم ستا دا خبره. ته خو دا منه چې ته د قرآن د خپل رای نه تفسیر کوي، فتوی کاملي نه زما خبره مه کوه. ورشه درازه د قرآن او د سنت نه خبره کوه، چاته کافر به نه وایي. ته ما سره بل ټیم کښېنه چې ما ورته بحث وکړو بیا وروسته. نه دا یو خلک به واوري، خلک به قضاوت کوي. دلته میډیا د ورور هر چاته کافر کو وایل په څپه د کفر مه وایه. نه وایي چې بدتر د کفر نه دا باغیان دي. باغي ولې دي؟ خپل کور کې ناست دي ولې باغي دي؟ من قتل دون ماله دون نفسه دون عرضه فهو شهید. دا د اسلام یو اصل اساس دی. هغه خپل کور ناست دي، ته ته وایي د خپل کور راوځه. د خلک کافران دي، هندوان دي، امریکایان خو نه دي. صحیح خبرې را سره بس مکوي ورنه دا زه بس پرېږدم. که د قرآن او د سنت نه خبره کوي در سره یم، که نه زه به ځم. ته دغه حدیث ما ته وایه من قتل دون نفسه دون ماله فهو شهید. ته ولې یو ملت ته کافر وایي؟ هلته شرعي امیر نه مني. موږ شرعي امیر د کله خو اعلان شو راوړه که شرعي امیر اعلان شو حکومت عامه شمول اعلان که دغه پنجشیري دلته ځای هغه جنګ وکړو زه بیا ورسره خبرې کوم. حکومت اعلان شوی نه ضروره په هر چا باندې د کفر فتوا لګوي. نه منم. من قتل دغه ما ته جواب ورکړي. زه وګوره خبره واوره. من قتل دون ماله دون نفسه دون عرضه. هغه په خپل پنجشیر کور کې ناست دی او یو هفته ورسره مذاکره نه کوي او دلته په تلویزیون راځي هغه ته کافر وایي. ورشه پاکستان ته کافر وایي چې د په امریکا عدالت جوړ شوی. مونږ مال نه غواړو. مونږ عرض نه غواړو. اسلامي امارت ومانه اسلامي نظام. اسلامي امارت شرایط وایي امیر د اعلان که بیا ورسره اعلان کړي. ته امریکا سره دا تعهد نه کړ چې موږ یو نظام عامه شمول دلته جوړوو. عامه شمول مو جوړ دی. کوم دی جوړ دی؟ په کابل کې په ټولو ځایونو کې د بغیر د پښتانه نور خلک نشته. نه ما ته وژونڅه په کابل کې په دې باندې خلک وهل کېږي چې ولې پارسي وایي. وروره ما ته معلوم ده مه کوئ. پهلوان هغه که بې صلاحیت خلک ته ما ته څه مه وایه. چا ته ورځي اجازه نه ورکړم چې په دې میډیا زموږ په ملت باندې د کفر فتوا ولګوي. زه د چا پلار نه منم چې دلته په پنجشیریانو باندې د کفر فتوا ولګوي. شر و فساد ته پنجشیري ته وایي، شورای نظر ته وایي. ته څه یې خلکو ته ولې کافر کوي؟ معلوم څه شی دی؟ دا ولې کافر دي. اجازه بدین برمیگردم. د قرآن او د سنت نه خبره کوه. د دې نه اخوا بخه خبرې نه کوي. دلته اول په تا په باندې اعتراض وکړي چې ته څوک یې، ته ملا نه یې، ته داسې نه یې، ته آیت دې غلط وویل، حدیث دې صحیح نه پوهېږه. او ځان مفتي او قاضي م ویل. زه تاسو سره بحث کوم په دې میر دغه حدیث ما ته فتوا ورکړه. ته ولې پنجشیري ته کافر وایي؟ دا وایي کافر. ته څنګه ته وایي چې دا کافر نه بد دی؟ باغي ولې دی؟ تو حکومت د اعلان که دلته د احمد شاه مسعود تا په احمد شاه مسعود کې تعرض وکړو. ته باغي نه وي؟ نه دلته نظام اسلامي و تا نظام اسلامي د میز نه ویل. بس که خدای ته ګوره د پاکستان خبرې دلته مه کوئ په دې میزونو. بس که ستاسو زه د چا نه م یېرېږم نه. نه اصول وقت ما ببین اصول ما قبول دارم. ای به ملتی مرا کافر بگو، مرده مرا کافر بگو. ما با چرا ای نمی رئیس پاکستان با چه خاطر آمده کابل؟ به خاطر چی آمده؟ به خاطر چی آمده؟ تا اون وقتی که نظام فاشیستی غنی بود جانکیری میامد تقسیم قدرت میکرد، حالا رئیسای پاکستان نه فتوای جنگ با بالای مردم پنجشیر میکرد. ما واضح گپ میزنم از پدر کسان ولا گپ ترسم. ولی تحمل ندارم که مردم پنجشیر کسی در این میز کافر بگو. اجازه بدین صحبت میکنه و تحمل هم ندارم که علمای افغانستان اینا بود که اینا ملای چنیاست و اینا هستن. ایفتی کلامه در نظر بگیره. اجازه بدین صحبت میکنه آقای خان پاسختانه بگین. چرا مثلا انتقادایی که آقای خان مطرح میکنه اگر پاسخ داشته باشین، چرا مثلا رئیس های پاکستان میاد به کابل و چرا موارد را که شما اشاره کردین در مورد پنجشیر؟ ګوره افغانستان یو کور نه دی، یو دکان نه دی، دا یو ملت دی، دا یو حکومت دی، یو دولت دی. دولت ابو تا ته خامخه جنرال هم راځي، تا ته به سفیر هم راځي، تا ته به دوست هم راځي، تا ته به دشمن هم راځي. خو هغې سره به ته یو اصول مطرح کوي، هغې سره به ته په یو اصول خبره کوي. اوس دغه زموږ یو کور دی، زموږ ټول ملت دی. هلته زموږ 10 لک افغانان پرته دي، هغه 10 لک مسایل لري. ابو خامخه موږ مطرح کوو، که د دوی جنرال وي، که د دوی صدر وي، که د دوی رئیس. پیش از اعلام حکومت چی معنا میده؟ هنوز حکومتی مثلا در کابل اعلام نشده به هر حالش. شما میگن که خب امارت اسلامی یا به هر حالش حکومت اسلامی خود آمد. هنوز حکومت رسما اعلام نشده و یک مقام ارشد استخباراتی پاکستان میاد به کابل. در صورتی که جنگ هم در افغانستان به هر حال یک مقدار ادامه داره بین مقاومتگران و طالبان. ګورئ د حکومت اعلانول داسې یو میډیا خبره ده. درست. دا د یو اصل یو رسنیو شوشه ده. درست.
مونږ د حکومت مخکې اعلان کړی دی 20 کاله مخکې چې موږ امیر المؤمنین ودرولو. کی است امیرالمومنین؟ املا شیخ هیبت الله احمد رحمه الله علیه. شما خو پیش گفتی کمی ملا ذبیح الله کی است؟ تاسو مخکې چې ملا ذبیح الله کم ځای کې دی، خو ملا ذبیح الله مو ولیدل چې ذبیح الله څوک دی. اوس تاسو وایئ چې شیخ هیبت الله کم دی، خو سبب له ورځې وینه چې ته به ووینه چې دغه شیخ هیبت الله پس دی. مردم خب اینجا شریک نیست دیگه در این حکومت اگر اعلان شده تنها کسانی است که در امارت اسلامی بوده. نه ګوره چې د 10 ورځې مشوره کیږي، خو دا منه چې دا به څوک راغواړي، د ده منه چې په کور کې فیصله نه ده، د ده منه ده چې چا نظر به اخلي، چا نظر ته ضرورت دی. دا خو د امارت لوی حوصله ده، لوی صبر ده، لوی تحمل دی. آقای خانه شما فرصت میتین براتون فرصت بده بل خبره تو تشفص نکوي. آقای خانه فرصت بتن ما دا زما حق ته چې زه وایم. ستا هیڅ حق نه دی چې ته خلق ته وایي چې دلته دې سي دي آقای خانه نه اوس الته په دې فرصت ته په دې خبره شو چې پرده ما پورته کړله، اوس ته په دې خبره شو چا پرده احساس هغه شورای مقاومت پرده مې پورته کړله، یغه باطل مې ابطال برای شما فرصت فساد مش خراب صحبت بکنید چې د اسلامي نظام په خلاف راپورته دي. نظامی اسلامی جوړه در سره مونږ دروشه په زړه امارت کې اگر اجازه بدین بعد نوبت صحبت میکنیم. آقای خانه شما فرصت